دریم عزیزانو علماء لیکلي چې د دې ګناه په وجه د انسان نه الله پاک د علم هم اخلي. مشهوره واقعه ده امام شافعي رحمه الله ته منسوب دی، وایي چې هغه نه یو ټکی بهر شو، نو هغه فرمایي چې زه رالم استاد نه مې تپوس وکړو چې زما خو دا ذهن ډېر قوي و او سبق چې مې یاده و نه مې یادېدو. نو هغې په شعر کې وایي شکوت الى وکیع سوء حفظي فاوصاني الى ترک المعاصي. ما خپل استاذ وکیع ته داسې ویله چې زما د حافظه لږه کمزورې شوله وی، هغه راته ویل چې ګناه پرېږده. دلیل ډېر ښایسته وویو، دلیل دا و فإن العلم نور من الهي ونور الله لا يعطى لعاصي. دا علم دا د الله د طرفه یوه رڼا ده، دا یو د الله د طرفه یوه تحفه ده، او دا رڼا الله تعالی ګناهګار او پلیت انسان ته نه ورکوي. نو د دې وجې نه که مونږ او تاسو غواړو چې علما شو، په عالمانو په صفونو کې راشو، نو د خپل دا زړه نظر په الله تعالی باندې اچول پکار دي او د ګناهونو نه ځان ساتل چې اسې نه زما حافظه خراب شي او زمانه الله تعالی دا علم رانه واخلي.